السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب المسجد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. دی ټول زینونه الله عز وجل ته خوښ زینونه هغه جوماتونه دي چې دې ته ویلی کېږي د الله کور، او دا ده چې د هر یو ځای یو ادب وي. نو دارنګې د جومات یا د مسجد هم خپل آداب دي چې کله یو سړی په دغو آدابو سره جومات ته داخل شي نو الله عز وجل ده ته په دې باندې ډېر اجر ورکوي، ځکه ادب دا ډېر ضروري ده. او بې ادبه انسان دا د الله عز وجل ډېر بدی شي. نو چې سړی د الله کور ته ننوځي په کار دا ده چې په ادب سره ننوځي. د هغه آدابو نه یو دا ده چې کله سړی جومات ته ننوځي نو خیخ بعد مخکی کی او دا دوا دوی چې اللهم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی یا الله ما ته کلاو کی د رحمت دروازې. دویم ادب د جومات هغه دا ده چې کله سړی جومات ته ځي په کار دا ده چې ښایسته لباس واچوي، مزیدار لباس واچوي، او د ګنده یا د نفاق لباس نه ځان وساتي، ځکه جومات ته تلل او د هغې دپاره ځان ډولي کول د دې حکم موږ ته الله کړی ده. یا بني آدم، ای د آدم بچو، خذو زینتکم عند کل مسجد، ونیسئ تاسو هغه خپل ډول د هر مسجد، یعنی د هر منزل ته چې تاسو سوی نو ځان ډولي کوئ. مسجد نه دلته کې مراد مونځ ده، یا جومات چې سړی ځي وایي مانځه دپاره ځي. نو چې کله هم سړی جومات ته ځي په کار دا ده چې هغه ښایسته لباس واچوي، مزیدار لباس واچوي. دریم ادب هغه دا ده چې د بدبودار څیز نه دې ځان ساتي. یعنی کله چې بدبودار څیز وخوړه لکه اوږه شوله، پیاز شوله، یا بل یو داسې څیز وي چې هغه سړی وخوري او بیا د خولې نه بوی ځي، نو په کار دا ده چې جومات ته دې نه ځي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، د جابر بن عبدالله نه روایت ده چې د الله رسول فرمایلي چې من اکل ثومن، یعنی چا چې وخوړله اوږه او بفلن یا پیاز، فلیعتزلنا، نو دا دې په ډډه شي د موږ نه. او قال یې داسې ویلي دي چې فلیعتزل مسجدنا، او دا د په ډډه شي د موږ د جومات نه، یعنی د مسجد نه. ولیقعد فی بیته، او کیدنې دی په خپل کور کې. نو ګوره د دې روایت نه معلومه شوله چې څوک اوږه وخوري، پیاز وخوري، یا بل یو داسې کچه څیز چې هغې وجه نه د سړي د خولې نه بدبویي سي، نو بیا د جومات ته مه ځي، ځکه مسلمانانو مؤمنانو ته او ملایکو ته ترېنه تکلیف وي. نور آداب بیا په بل درس کې بیان کړو. صلی الله علیه وسلم.